السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل تا خیر اغلاس. الله تعالی دی وکي د صحت او عافیت جامه پتن ولرئ. زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع د برېښنا څخه د خوندیتوب ساتنې د اصول او مقرراتو پر رابطه باندې ده. زه غواړم دوستانو ستاسو سره د خوندیتوب 12 مقررات شریک کړم ترڅو تاسو ته ګټه او پیدا ورسیږي. نو راځو دوستانو د خوندیتوب مقرراتو ته چې عبارت دي. اول، تاسو د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره مسؤل یاست. یعنی په کوم ځای یا ساحه کې چې تاسو کار کوئ او تاسو مسؤلین د برق وي یا د برېښنا وي او تاسو سره نور کسان کار کوي، نو تاسو د نورو ملګرو د خوندیتوب مسؤلیت تاسو لرئ. باید ډیر په اطمینان او ډیر په غور او سوچ او فکر سره کار او فعالیت اجرا کوي ترڅو خپل ځانونو ته او نور چاته تکلیف ونه رسوي. دوهم، شارټ کټ ما اخلي قواعد تعقیب کړئ. یعنی کوم فرمول کوم قواعد چې تعالی درکړل شوی وي په هغه باندې کار وکړئ. د یو کار څخه ځان مخلاصوي یا په لنډه طریقې مکوئ ترڅو تاسو د مشکل سره اخته نشئ او په هغه فرمول باندې کار وکړئ کوم چې تاسو ته درکړل شوی وي. دریم، که تاسو په یو کار او فعالیت کې روزل شوي نه یاست او په دې کې کاري تجربه نه لرئ، نو مهرباني وکړئ دا کار او فعالیت مه اجرا کوئ، ځکه چې تاسو ته د ګټې په ځای تاوان رسیږي. تاسو پوره معلومات پکې نه لرئ. څلورم، سم وسایل وکاروئ او په سمه توګه یې وکاروئ. یعنی په کوم ځای کې چې کوم وسایلو ته ضرورت وي هماغه وسایل په هغه ځایونو کې وکاروئ. د یو وسایل په ځای بل وسایل چې دوستانو هغه مه کاروئ. په هر ځای کې خپل وسایل باید تاسو وکاروئ ترڅو تاسو د برق د خطراتو څخه محفوظ شئ. پنځم، مخکې له دې چې تاسو کار ته نږدې شئ د خطرونو ارزونه وکړئ. یعنی کله چې تاسو یو کار او فعالیت اجرا کوئ مخکې نه باید تاسو د دې خطرونو ارزونې ته متوجه اوسئ او د هغې دپاره تاسو د ځان سره مکمل تدابیر ولرئ. د هغې نه وروسته دوستانو تاسو بیا کولی شئ چې دغه خطرات هغه رفع کړئ او د دې ارزونه مخکې نه وکړئ. شپږم، ټولې حادثې د مخنیوي وړ دي. کله چې دوستانو تاسو په سوچ او فکر سره کار کوئ نو هیڅ قسم حادثې سره تاسو نه مخامخ کیږئ او که مخامخ هم شئ دوستانو نو تاسو سره د دې د مخنیوي لپاره مکمل وسایل موجود وي چې د حادثو مخه ونیسئ. اووم، د ښه کور ساتنه تمرین کړئ. یعنی دوستانو مخکې نه چې تاسو کوم کار او فعالیت اجرا کوئ باید تاسو په دې کې ټریننګونه اخیستي وي، تاسو په دې کې پوره مهارت او معلومات ولرئ. د هغې نه وروسته دوستانو تاسو کولی شئ د برق یا د برېښنا د هر قسم خطراتو څخه د خپلو کورونو حفاظت او ساتنه وکړئ. اتم، د کار په وخت کې د بېهوده لوبو کولو څخه ډډه وکړئ. یعنی په هغه ځایونو کې چې کله د کار ځای وي او هلته د برق لینونه غځېدلي وي نو دلته د ټوکو ټقلو منډو رامنډو او داسې د پهلوانۍ څخه ډډه وکړئ ترڅو داسې ونه شي دوستانو خدای ناخواسته چې د برق او د شارټ سره مخامخ شئ او ستاسو ځانونه یا ستاسو ملګرو ته خطر ورسیږي. نو په د کار په ساحه کې باید تاسو د دغه بېهوده حرکاتو څخه مخنیوی وکړئ. نهم، په کاري ساحه کې تل باید لازمي او اړین وسایل وکاروئ چې عبارت دي د PPT د وسایلو څخه. لسم، هیڅکله د کار په ځای کې هیڅ ډول نشهیي توکي مه استعمالوئ لکه شراب، چرس او سګرټ. 11، سګرټ څکول یوازې په ټاکل شوي سرپناه کې استعمال کوئ کوم ځای چې د دې لپاره مشخص شوی وي. 12، ټولې پیښې باید راپور شي. مخکې له دې چې پیښیږي د خپلو مسؤلینو چارواکو سره شریک شي ترڅو د هغې د مخنیوي لپاره جدي ګامونه اوچت کړي او هغې مخنیوی وشي. نو دوستانو دا وې د برېښنا څخه د خوندیتوب 12 مقررات چې ما د دې په هکله تاسو سره معلومات شریک کړل. دوستانو زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع همدومره وه. که غواړئ د برق تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپلو کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ نو دوستانو که زما چینل مو نه وي سبسکرایب کړی زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک کړئ. ستاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.